السلام علیکم، گڈ مارننگ. ما د باران کترې ګورې کترې را غورځېدلې، ما کترې لرې کولې څنګه یې ښه پرون ما تاسو بار بار چې باران به کېږي ان الحمدلله باران بیګا د شپې شروع شوی دی اینډ ټل اوسه پورې ورېږي او په لارو کې ایز یوزول څنګه چې ما پرون ویلي چې اوبه به وي لایک د سیلاب په شکل کې به وي، نو د سیلاب په شکل کې اختیارېدو والا دي لګیا دي. حیدرآباد کې هم وي، فیز 3 کې هم وي او ټاون کې هم دا چې داسې راته ویږي دغه ځای کې هم وي. خو باران د الله د رحمت ووري او ګرمي ورسره ښایسته ښکلې کمه شوې ده. غریزي علاقو کې اسلام آباد کې ګیر چاپېره خو بارانونه زما په خیال د 2 ورځو نه مخکې شروع شوي دي، بټ نو ان پېښور ښایسته ښکلې باران دی. موسم ورسره ډېر ښکلې ښایسته دی ماشاءالله. او په دې ښایسته موسم کې چې تا ته کله ستا جان و مان میلو شي که نه، آها جان و مانو دې خوا راشه رک جان د مانو مینو څنګه جان جوړې سټې ټیک پټې ماشاءالله. ته ما ته وایه زه به تا ته وایم، همدغه بس زمونږ حل دی. نو پاتې یو بل ته شو که یاره دا خبره تا بس هغه ما کوله، خو بس هلته ما نه هېره شوه چې پاتې واقعي مونږ یو بل ته شو. Yes, we are party for each and everyone. Everyone, yeah. For us. لکه دا ما ته پاتې شوه. او زه دې ته پاتې شوم. قسمت نصیب کی بات ہے بیٹا. بیٹا مطلب چاہتا ہے میں بیٹا نصیب. خوشحال یو. Yes, I am happy. ہاں بالکل. For everyone عثمان ته پکې راځي. Not everyone, only you. بیٹا ہوئے. ما ویل تا خو نه دی ویلی که نه ما هغه د اسلام آباد ټریپ I know that. که نه واټ دا خلک وایي زما دا کارونه ما پېشتي. نه صبر وکړه چې دا چغې نن څوک وهي با او دا چاته چې تا بیټه وي دا هغه دی. ښه جي راځو ایکسرسایز ته. ایکسرسایز ته به راشم. تباهي څنګه پرېږده ځکه چې حالات ګډوډ دي. تباهي نن یس خېټه لاسونه شولډرز خپې دا ځایونه اوبلیکس تایز ټول چې دي غواړي ستاسو ایکسرسایز که نه وایي خېټه دا ځایونه او بس یو دم ما ویل چې بس راځه پې واپس کور ته شه. نو خبره داسې ده هغه اصل کې زه سوچ کې لاړ شم چې جم کې به لاړ یم، نو زه هغه زر او د دې هلته لینګویج او مای ښځو ته چې دا کم نومونه اخلي او د هغې د سرتاج غریبانان خبر هم ني او دا هغې ته د فلاني ښځې شاباس ضروري ده که نه جي داسې ضروري ده. زه خو ورته وایم چې کومه ښځه خواښې نه یېرېږي د هغې نمبر دې ماله راکړي، کومه چې خپل سړي نه یېرېږي د هغې نمبر دې ماله راکړي چې بیا زه هغې ته فون کوم که نه چې دا ګوره خوراک باندې نظر ساتئ، د دې ایکسرسایز باندې نظر ساتئ، دی دا کوي. خواښې is okay but why خاوند؟ باز شته خاوند نه م یېرېږي باز ډېر نه باز د ښځې نه یېرېږي باز کې ډېر بازان راځي باز. چلے جی ایکسرسائز ته رالم جی بس دا د فوجي ښځې ایکسرسائز بہت ضروری چیز ہے. ایکسرسائز کوئ لکه دا خو خیر گپ شپ خبره وه چې کوم مونږ گپ شپ کې کوله، بټ ایکسرسایز چې دی هغه نن سبا ورځو کې چې دی هغه ستاسو د صحت دپاره یو ګارنټیډ میډیسن دی. نو تاسو ته پکار دی چې تاسو چې دی خامخا ایکسرسایز ته کار ووایئ او میډیسن نه ډاکټرانو نه او داسې لکه خوا دې خوا ټیسټ شو دې نه ځان چې دی هغه لرې وساتئ، ځکه چې صحت چې دی هغه هزار نعمت دی او چې ستاسو صحت ټیک نه وي نو بیا په دنیا هېڅ شی هم په کار نه راځي، که هغه پیسه دی ولې نه وي او که هغه خوراک دی ولې نه وي، خو چې ستاسو صحت نه وي. نو اچھا جی نن به راځو خپل داسې ورکاوټس ته چې دې کې ستاسو سر نه والا د خپو نوک پورې به ایکسرسایز وي، خو دې کې چې کله مونږ ویټس هیوي اوچتو لکه درانه ډمبلز یا پلیټس چې دي دا چې کله اوچتو نو د دې مقصد دا وي چې ستاسو باډي باندې ستاسو فیټ باندې پریشر راوستل، او کله چې په هغې باندې پریشر زیات راځي نو د هغې د ویلي کېدو چانسز
100% شي نو ضروري ده چې تاسو هیوی ویټ درانه ویټ چې دي هغه اوچت کړئ درانه ویټ درانه یعنی دا زما خپل 10 دی کنه او دا 10 دی بټ 10 ځکه هغه کم وایم چې دانی چې د سره لاندې لاړه شم زه یریږم دې نه ډېر زیاته خو زیات بس وشي لاندې هغه زیاته برازي لکه څنګه چې د کزې دی اوس لایو شو کې کما درز خور اوه کتنا په دې به کوم میم جوړي څومره به وایرل شي سوچ تو نه کیا کنه خلک دومره اوزګار دي زما اسې عادت ته داسې کوم کنه نو پروژو کې او پروګرام کې ما اسې داسې کړی نو چې زوم کړی سیدي زوم کړی دی دا پوزه کې ګوتې وي بټ ما والی نه دی بټ کومه والی سو واټ نو سو واټ من کیفونه سو واټ خاتمه تو سو واټ دا ټول خلک سره لیگز اوپن دغه سي بالکل خپل چې کوم تاسو باډي سره بالکل مناسب وي تاسو د شولډرز د لاندې دا ځای کې به تاسو لیگز اوپن کې لاسونه به داسې بره یو سه بالکل سټریټ بیا به داسې راوړئ چیسټ پورې بیا به وړئ لاندې پکې لاندې کیسې او بیا به بره راوړئ بیا به بالکل لفټ کوي بره بیا به چیسټ ته راوړئ او بیا به لاندې وړئ بیا اپ یہ اوس چې دی دا اپ اینڈ ډاون کې لږ خیال کوئ پوزې ته غاښونو ته زنې ته او بیک ته بیک ته دې کې ستاسو ملا چې دا نری ملا چې موږ ورته وایو هغه زیات استعمالیږي هغې ته به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ ډېر سموتلی طریقې سره لکه داسې لکه تلو ضرورت نشته بالکل په آرام ریلیکس سموتلی دغسې لاړ شئ ټچ کې خپل شو او بیا واپس چې دی راشئ هغه بیا به ټولو د عثمان په شان ملا نیولي عثمان ملا هم ده که نه عثمان 7 and me also ما ته هم ده 9 زما خو جنون مسله and 10 ستا L4 L5 دی بیا چا څه وکړل ما ونه کتل نو ما ته خو په ملا کې ستنه لګېدل هغې د وجې زما ملا ډېره خوږېږي که نه واحد چې هغه ته څه چل شي دا سی سیکشن کې ستن لګوي نو تاسو ته ولې لګېدل جاني ما غټ د رسولۍ اپریشن کړی اوکې تا نه ولې شو ته خو تپوس لم راغلی وې خور زه خیر دی که نه نو دلته که مرس هلته عثمان امین تا که رسولۍ اپریشن تا ته څه چلو اچھا جی جیم اوکے جیم کې به احتیاطي جی جم کې به احتیاطي کړی بالکل ګوره خبره بیا راغلم دغه چې انسټرکټر چې دی هغه ډېر زیات ضروري وي او هغه انسټرکټر چې په دې پوه وي اخوا دې خوا نه نیولې او درولې او دا ځینې خو د ځان استازي کوي چې ځان استازي کوي هغې ځان نه جوړ شوي وي چې میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں اچھا جی اوس به راشو جی سایډ ستاسو لیګ چې دي دغه شانې به تاسو 19 درون ویټ داسې به سایډ ته راځئ دیوال سره مدري دي شي که نه جی جاني دیوال سره مدري دي شي او خو ما سره دا نږدې وکړه او دغسې فرنټ او ویټ په پرېږدئ ښه او ویټ به پرېږدئ ځکه چې دا ویټ چې کله دا اوچتئ نو هله بیا د دې فایده کوي بیا به سایډ ته راولئ بیا به فرنټ ته راولئ بیا مخې ته بیا سایډ ته بیا فرنټ ته او دا به 20 30 40 چې څومره کوئ شی 7 ریپیټیشن ضروري دي ریپیټیشن نه بغیر کیږي نه ایکسرسایز دا 10 یاد ساتئ او موږ خو به 10 کوو چې هغه د موږ سره خو لکه ټایم دلته لیمیټډ وي نو داسې خو په 1 گو کې ماشاءالله زما سټوډنټ چې دي خو هغې خو په 1 گو کې 100 هم او بس 100 انف وي 100 انف وي ټیک شو جی دغه شانتې او بیا فرنٹ بیا سایډ دا هغه پوش کوي که نه زور بیا فرنٹ اصل کې کله چې تاسو به ویټ کې دی که نه خدې کې کم خلک چې افورډ کولی شي نو انکل ویټ ملاویږي انکل څوکه چې بیا خیر دی هغه خو نور هم زبردست دي دام شي عام شي نو بیا ډبل نو هغې کې تاسو کم از کم 2 kg خو نه 3 kg کم از کم چې تاسو هغه واچوئ خپو ته ویټونه هغه د هغې فایده بیا وګورئ سره هم خپه نه اوچتېږي دومره دروند وي هغه څوکه 2 سره هم نه اوچتېږي 2 سره خو خیر 3 از فاین که نه او بیا چې دی تاسو رزسټنس بینډ ملاویږي ما نه نن هیر شو بالکل زما هغې ته زړو خو هغه ما نه هیر شو انشاءالله چې ژوندي نیکسټ پروګرام کې به د هغې ورکاوټ وکړو چې هغه هم بیا تاسو لیګس ته واچوئ نو بس بیا سره هم زور پرېوځي ولې چې خپه نه پرېږدي هغه خپه نه پرېږدي د هغې سره به تاسو زور سره ورکاوټ کوئ او د هغې بیا ډېره زیاته فایده ده سن لیتے
16 خلکو ته مسول لایف کال کول شي او بیا مخ ګرستو مو وایي چې موږ ته ایکسرسایز وکړو اوس تاسو وایي اوس چې سوي تاسو لایف کال خامخا کوي ځکه چې زه تاسو ته لایف ایکسرسایز خیم تاسو مسلې چې دي داغي بالکل ان مطابق چې لکه تاسو ته بیک مسله ده زه لایف ایکسرسایز خیم د کونډو مسله ده سی سیکشن شوی دی پی سی اوز دي سیست دی د لاسونو مسلې دي بیک دلته بره شولډر چې کم تاسو مسله ده داغي لایف ورک اوټ بس آن د سپورت جی بالکل آن د سپورت بٹ اوس بریک ته بریک په والو بیا واپس را بس یو 10 kg بریک الو 10 kg ستړي مشه یو ځل بیا جی هر کله د توایو او تاسو ګوره خبر سره لایف د روز ایکسرسایز خسته غوي په مزو کې تاسو موږ خایو په غب شپ کې چې تاسو زدم کې او تاسو ایزیلی انډرسټاند کې اوس چې د ګاډي سټیرینګ نیولې دي یعنی موږ 10 kg دې سره دي خو کوي پیسې دا اوس په پته لګي اوس په پته لګي ځکه چې اوس دا هیټ ایکسرسایز امرالو کنه نو اول چې د موږ دور ورک اوټ وکړه اوس رالو جی دغه شانته خیټه بیا دغه شانته ریورس کرنچ یس بیا دغه شانته بیا خو سره یو لیگ بیا یو لیگ سټریټ بیا دوانه بینډ بیا لیگ سټریټ بیا دوانه بینډ ٹھیک شو 5 د وزن سره بلغون در پاسه نو دبر 7 چې کوم ایسه دا غو مسله ټارګټ کیږي روز دا ډایرکټ پس مکم کولی شو کنه and پس مکم کولی شو خو دې سره دا شي چې دا لیگز لک بره سټریټ راشي هغه کې دای چې بیا خزه چې د درز ورکی خپل لاندې نو دې کې لک سپیس زیاتی نو دې سره لک فائدہ وکي بس نور سلی او بل دا چې دې سره د ملاله سپورټ ډیر خده ګډ اچھا اکثر پاسې دو کې ملا لګا پاسې دو کې ملا آسان شي بل دا چې ملا ته فل سپورټ چې دې هغه سټیپر سره مونږ ته ملاو شي اچھا جی اوس برازو رشید په لاندې شوي او دارالن 1 बैक जितना तू मुश्किल से खाती है तो तेरा बस नहीं चलता कसम बैक खुरशन ट्विस्ट 50 तम कोली कल जरूरी चिते पके पासे रा पासे बैक नो दगा टोला like upper lower abs side چې دی دا ټول فل سونه ټمی چې دی دا د کې په دې کې خپې چې دی نو هغه لاندې ریلیکس پرتی دی خپې پرتی دی ځکه چې ځینې ځینې چې دی بیا کار کوي ستا ګوره چې پاسه ستا فل تھای چې دی هغه خپل ورک کوي زور راځي پریشر ستا کاف مسل چې دی دا هم خپل کار کوي ځکه چې ستا باډي بره نه پاسول چې دی هغه د دې کار دی دا وګوره او دې سره داسې خسته سایډز جوړیږي دا تشو والا دې زینو والا وخت چې هغه ډېره خسته نری کی شیپ کې راځي باډي خپل ښکاری وسره 7 ضروري ده چې خسته جامع اچوي نو بالکل مړه جامع وینا صحت د پاره زه خو جامو خبرونه ما نه 10 دی وکړل and 10 اوس دا کپڑے او دا هغه شیونه دا اوس دونه میټر نه کوي خبره ټوله دا شو تاسو صحت چې دی هغه ټولو نه اول هغه فرست پرایورټي کې راځي نو فرست پرایورټي کې چې راځي نو تاسو به د خپل صحت خیال څنګه ساتئ چې تاسو به خوراک چې دی ډایټ به تاسو لیس کړئ کم یعنی چې څوک یو روټي خوري نیمه خوري چې نیمه خوري هغه د کوارټر خوري او چې کوارټر خوري هغه د اډو خوري نه هغه د جوارو روټي خوري براون بریډ خوري چمچ سره سالن خوري دغه شانته ځان لګي دغه شانته ځان غیر ملي ماستا اصل کې مینا ګورا اوس هر چا باندې دا ډيري فارم چې دی نه دا نه سوټ کوي چاته لکه ماستا چې دی هغه سوټیبل نه چاته پای چې دی هغه سوټیبل نه کوچ چې دی هغه سوټیبل نه داغي ور سره بلوټینګ کیږي لکه ډیفرنٹ چې دی دا ایشوز وی د خلکو ایشوز وی نو کله هم ډایټ پلان چې دی هغه کله هم تاسو د یو بل نه تاسو سره مې استعمالوي پراپر نیوټریشن باقاعده پراپر چې دی خپل ټرینر نه یا نیوټریشنست چې وی هغه نه تاسو پراپر چې دی خپل ډایټ پلان چې دی هغه جوړوي اکارډینګ ټو یور هیلث چې تاسو کم دنه کمی مسلې دي لایک مطلب سیست دی پی سی اوز دی پیریډز نورس مسلې دي اووریز مسلې دي تھایرایډ دی شوګر دی چې څه هم کې دی شي داغه مطابق تاسو ډایټ پلان جوړوي لکه هوا کې خامینه تاسو خوري ته ماته ډایټ ضروري هغه ماته سوټ کوي تاسو باندې سوټ دغه شانتي زما غزر زر سٹارټ کوم او زه واپس غټېدل سٹارټ شم
دغه سلسله وی ټوله نو دی شي نم تاسو ډیر احتیاط ساتئ او دا کاوی او دا چایګانې چې کومه دا سټریمینګ والا ملاویږي پلیز دې نه ځان لرې ساتئ دا ډیر زیات دا د پرون مم کیس نیولې د جیم کې دینه خدای ساده کاوس کا نه ساده کاوا هغه هم بس صرف 5 cups a day 5 cup not a mug only 5 cup a day چې دی صرف تاسو چې کوم پیاله وی هغه تاسو سکلی شئ لائک دا مگ دی دا کپ نه دی اچھا جی اوس دا دی بیا راغلو بالکل لائک سټریټ دی زمو برابر راځو دغه شان دی او بیا به بیک سو دا هم خېټه جی 3 دا وسره دا خپل د سبر راوړي 5 ریس کوي روز دا به ډیر سختي آی تھنک 7 8 خدا وزن چې د سری د سره پاسې دوه کیلو غونډه اساني و انسان ته اساني رو and 10 اوس دا چې دې کې تاسو ګوره تاسو legs هم involved دي تاسو لاسونه هم involved دي تاسو خېټه چې دا عمله لکه ما تاسو ته څنګه سٹارټ کی ویډیو چې لکه تاسو هډ ټو ټو ورک آؤٹ به وی کنه تاسو داسې بنی چې بس خالی یا لیگز دی او لیگز دی فیمیلز لپاره پکار دي چې زیاتر تاسو دا ټرای کوئ چې تاسو هډ ټو ټو ورک آؤټس کوئ میل لپاره داسې وی چې هغه کله لیگز ډے لګي لیگ سره هغه بیا یو یا بیک لګي یا نو هغه ټرایسپ لګي نو ورسره بیا شولډر وغیرہ دا یو بل هغه خپل یو جوړ کړی وی سیټ اپ خو فیمیل لپاره دا پکار دی چې هغه هډ ټو ټو ورک آؤٹ کوي لکه هډ ټو ټو ورک آؤٹ چې دی هغه تاسو بیسټ وی چې دا هغه ایروبکس تا ایروبکس ورک آؤٹ چې دی دا هغه کم چې ټونینګ کیږي د باډي لکه یو خو وی ویټ لاس فیٹ لاس او بیا باډي ټونینګ سکن ټونینګ دا چې دی دا ډیر زیات ضروري دی او دا تاسو فیٹ لاس نه زیات ګران پروسس دی ځکه چې فیٹ خو ویلی شي چربي خو ویلی شي دننه خو تاسو سکن چې دی سکن دا بیا ډیر په ګرانه باندې واپس ټون اپ کیږي بعض اوقات خو داسې وي چې بیا د سرجریز طرف ته خلک لاړ ډیر داسې ځوړند وي هغه خو ډیر کله چې ته آلموسټ کمر کم ته 150 kg د بره شي چې ته بیا ویلی کېږي نو ستا سکن چې دی هغه ورسره هغه ساګي کیږي او چې سکن ساګي شي هغه بیا ټون اپ کول ډیره ګرانه خبره نو پکار دی چې تاسو ورک آؤٹ کوئ ورک آؤٹ سره دا وی چې تاسو سکن چې دی هغه هم ټایټ کیږي وسره سکن هغه ډیره زیاته مینا فایده کوي ډیره زیاته کوشش کوئ چې ځان دغه کنټرول رغه کې ساتي ویټ ساتي بس تاسو چې کله هم تاسو 70 نه بره شي دا ریډ زون بس دا ریډ زون دی 70 نه بره کې دو سره فورن خپل هغه وای کنه چې واپس ریورس لګول سٹارټ کې ضروري بس بیا غي نه بس خو بیا ډیر زیاته ګرانه بیا خو کاته ډیر خراب شي کاته خود خرابېږي اچھا اوس کال والو روز هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک یې شہباز خبر کوم تربیلا غازی نه جی شہباز صاحب سے بوائے زه ډیلی ما واک کوم منډه وهم په تربیلا غازی د سی ایم ایچ روډ باندې نو زما وجود برو نه کوي تاسو نری ہے کمزور ہے نری یو جی اچھا عمر هم څومره دی 21 ایئرز 21 او ویټ هم څومره دی وخت کې 58 او بیماری سے مسئلہ خو نشته تاسو کې بالکل فٹ یم اوس آرمی کې فائنل میډیکل هم شوی دی هر څه فٹ یم خو دی وجود زه فزیکل ایکسرسایز ډیر زیات کوم خو بیا هم زه نری یم دا ولې چې آرمی کې د سلیکشن شوی بیا خو ماشاءالله ډیر خو روز تاسو لا بهترین جواب دا سدا چې تاسو بچ دی ویټ ټریننګ چې دی هغه زیات کې سټرنګ ټریننګ ویټ ټریننګ چې دی تاسو د لپاره دا ټایم ډیر زیات ضروری دی ځکه چې تاسو مسل بالکل ریډي دی فار ویټ ټریننګ نو کله چې تاسو چې دی خپل ویټ ټریننګ چې دی هغه سٹارټ کې نو هغه سره بس تاسو د مسل گروث چې دی هغه به شروع شي مسل گروث جی مطلب جو ایکسرسائز دیر زیات کوم مطلب دی وجه جو کمزور بات یم کتی نه تا به کمزور کېدو والا کړی دی کې ګین کېدو والا هم وی کنه تاسو چې دی تاسو پروټینز وغیرہ سے استعمالوي نه جی پروټین نه استعمالوم صرف عام جیم کوم ورسره نه نو ورسره به تاسو خپل ډایټ هم ګورئ کنه اوس تاسو د لپاره غوښه کیما فش او دا شیزونه چې دی تاسو لپاره دا ډیر زیات ضروری دی کې چې دا به تاسو ورسره خورئ نو باډي چې دی هغه به خپل ځان نیسي او غټه غوښه چې دا
زه خو دینه ډیر زیات خوراک کوم خو بیا هم فائدہ نه کی په ما باندې زه ټول نه کور کې ډیر خوراک کوم جی تاسو خیر تھائرائیډ ټیسټ هم یو کې کنه تھائرائیډ ټیسټ او بل دا دی چې تاسو لکه خپل سټمک چې دی هغه چیک کړئ دا دوه ټیسټ لګو کې خیر دی سټمک چیک کړئ مے بی الله دې نه کی الله دې نه کی مے بی کې دی چې داسې یو مسله وي چې تاسو تخکاری نه او هغه انټرنل تاسو کې ډیولپ کیږي لګیاوي جی یو ځلو خای خو پروټین از مطلب زه خپل ایکسرسایز کنټینیو ساتم بالکل بالکل ډسکنټینیو نه کوي تاسو خپل رننګ خپل ایکسرسایز سټرنګ ټریننګ او ویټ ټریننګ چې دی هغه تاسو لپاره ډیر زیات ضروری دی کارډیو سو نه کوئ جی کارډیو سو نه کوئ څومره ټایم کوي زه خو تقریبا 15-20 منټ کوم جی نہیں ډیلی کوئ ډیلی کوئ ډیلی بیا خو نه هفته ډیلی کوئ بیا کارډیو ډیلی ما کوئ کنه کارډیو ټوائس ا ویک کوئ ټوائس ا ویک کارډیو کوئ स्ट्रेंथ चे दे 2 days स्ट्रेंथ के 2 days कार्डियो के और नोर चे दे लिफ्टिंग के जान लगावे के बिजी के जी और कार्डियो दो नमक कवे कना दा प्रैक्टिस लग कम जी और कार्डियो चे दे आगा तासु ता वेट जर ड्रॉप कई ले गया भी और तासु स्ट्रेंथ चे दे आगम वर्सरा लान दे रवानी तासु वेट ट्रेनिंग ज्यादा के पके जी صحیح دی ٹھیک شو او غټه غوخه چې دا هغه بیسٹ سورس دی هغه کې هم چې کاف دی کم مسل چې دی دا غټه غوخه او تھای چې دی دا چې دی دا زیات استعمالوي دی ته مچھلی والا گوشت وي دی کې پروټین هم زیات او دی کې مسل هم ډیر زیات او جی او په چکن کې پروټین کم جی موږ چکن ډیر زیات یوز کو چکن ډیر روسټ چکن جی جی بالکل چکن خورای خو تھای او لیگ پیس داغه بریسٹ پیس کې چې دی پروټین کم وي هغه ډرای دی هغه ډرای کې جی ٹھیک شو خو تاسو ویټ ټریننګ باندې زیات فوکس او وکړئ تاسو چرته ځل ته ټرینر نشته جی زه خپل ټرینر یم زما خپل کزن دی هغه هم زه ټرین ورکو ټریننګ کوم هغه هم سارس نه دا عمر خبر شو سیلف میډیکیشن وکړه کنه سو پراپر ټرینر به ډیفینیټلی په دغه جیم کې به نو هغه ټرینر نه چې د ځان ګایډ کا نیوټریشن تلار شټیک شو میم نو هغه کې خو چی نو هغه خو هغه انجیکشن لګي او ای سره مسل کولاوي نه هغه ته بالکل لاند نشي نو انیمل انجیکشن نو اوی پروټین فلانا تاسو ته ګوره ما چې کوم اوریجنل پروټینز دي هغه ما تاسو ته ویلې دی پروټینز سمجه دا خو به تاسو کډنیز نه بالکل هغه خو جست فور ا ټایم بین دی بس بیا خو هغه تاسو ته ماشاءالله دونه پته ده دونه اویر به چې دا خو تاسو خرابې نور تاسو دا چې کوم نیچرل پروټینز دي دا مسور دال چې دی کې ډیر زیات پروټینز دي بینز استعمالوي فروټس استعمالوي دي شیزونو نه ځان جوړ کې او کھجور شیک چې دی هغه تاسو ته پاره ډیر ښه دی صحیح شو جی تھینک یو اوکے جی اور نیکسٹ ایکسرسائز از اوس چې دی زمونږ آی تھنک چې بس لاست ورک آؤٹ ته زمونږ او دا چې دی ما کرنچز تقریبا د کې کول ویټ چې دی هیوی ګور ما زکا ویل کنه چې هیوی ویټ چې دی هغه ډیر زیات زبردست شه دی هغه سره ډیر په اسانه امرا پاسه فرق هم پریوزي اچھا اوس به هاف کرنچز کو پورا او هغه کې به سٹاپ کی ګدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ټارګټ کې دوی مې چې دا غبره چست په ذریعہ چې کله تاسو بیا برازو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اچھا دیکھیں لگ نور گرانولولا بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 دا دواړه لکه فل خېټه دا خو دواړه سایډ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 تیرے نیل کلر کے صدقے پوری مت خراب خو لگ خراب زمانہ ویټونو سره اکثر زما دا حل کیږي بس اوس پته دا سو کې جی 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 چې دا ماشاءالله ډیر ایکسرسایز وشو ټوکی بس راغون شو بالکل او ډیر ښه نن چې ماشاءالله ورک آؤٹ هم ډیر خو دا دې د پاره نو چې تش تاسو وګورئ دا دې د پاره چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ دا تاسو وکړئ او چې کم ماشاءالله ما ته فیمیلز ملاویږي ما ته رښتیا اسلام آباد کې مونږ F10 کې F9 کې مرکز کې الته بیا ما ته یو میلو هغه ملاو شو هغه ما ته وی چې تاسو خبر کې راځي ملجی او جی زه خبر کې راځم نو ما ته چې تاسو ورک آؤٹ ډیر مزدار کوي او تاسو ورک آؤٹ کوم نو ما ویل چې اوکے ګډ نو بس هغه بیا ویل میلو یو بریک پوالو جی وړو کې شانتي بریک دونه غټ بریک رو رته چرته
سٹڈی وچ زستا ورک آؤٹ ویلکم جی د بریک نه پس ته وایو هر کله تاسو ګوره خبر سره لایو د په خون نه نیخ پنه غجی ملمانه مونږ سره ناشتي بلکې لمنه ملمانه مونږ سره ناشته زه بدایم چې فیمیل د پاره یا د نور جنکو د پاره په دې وخت دا یو رول ماډل هم وي ځکه چې زه بدایم چې اکثر جنکه چې یا د کور والا خواهش وي جنکو خپل هم کله کله خواهش چې به مونږ لا کو مونږ چې د ډیزاینینګ سایت ته زو آرټس ته زو دا کو او کو ډاکټري سپیشلی د مور پلا ډیر زیات خواهش چې کله جنې کالج یا سکول ته سکول نه کله کالج راځي وتی ساينس واخلې هغه رستو څه کې سوي خو نه ډاکټر به جوړيږي انجینیرینګ سایت ته لکان زیاتره انجینیرینګ سایت ته پکې راشي ډاکټر سایت ته هم راشي خو جنکو باندې زیات هم دای چې نو ته به ډاکټر جوړيږي ډاکټر نه علاوه بل څه نشته بیا به د خرشته راځي او ستا بچ دی یو نوم وي بټ زه به دیم چې کو ټیکنالوژي سایت ته زموږ جنکه راشي په ټیکنالوژي باندې ځان پويږي چې واټ از ټیکنالوژي په ټیکنالوژي کې ماشاءالله بهر ملکونو کې تاسو وګورئ د ټولو نه زیات چې مخکې په ټیکنالوژي کې زموږ جنکه چې د مخکې بټ وای ان پاکستان یا کې پی کې ول دومره اویرنس نشي یا کې پی کې جنکه ول دې سایت ته دومره زیات توجه نه راکړي یا ای دیون دینه به تاسو کو چې آیا د خپل د ټیکنالوژي کلیر کړي بای ټیکنالوژي د ماشاءالله ګریجویټ شولا د دې په ډپارټمنټ کې د جنکو تعداد څومره دی څومره نو دا ټول خبر کو چې تاسو له وکړو چې زموږ جنکه دې سایت ته ول ناراضي فاطمه حجاب موږ سره دې ته ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ٹھاک فاطمہ حجاب د سر نیم دے یا فرسٹ ٹائم حجاب فرسٹ نیم حجاب اوکے فاطمہ سنگھ جو میں بولوں گی آپ کو تو سمجھ آئے گی جی جی آپ خیر بے شک جواب دیں کیوں دے سائڈ تو والے راغلے نورم سنگھ جو میں کہنا جنہ کو تو اکثر کورس سائڈ نہ ملے کہ جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یہ بننا ہے آپ اس سائڈ پہ کیوں آ گئی تھی بیسیکلی انٹرسٹ تھا میرا خود جی جی ٹیکنالوجی سائڈ پہ کیونکہ بایو ٹیکنالوجی آئی تھنک از دا موسٹ ایمرجنگ فیلڈ ناؤ ڈیز اگر ہم فیوچر کی بات کریں اس کو مد نظر رکھیں تو بہت ایمرجنگ ہے بہت اپرچونیٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت اسکوپ ہے تو پہلا تو میرا انٹرسٹ تھا اینڈ ارلیئر آئی واز انٹرسٹیڈ ان میڈیکل لیکن انٹری ٹیسٹ واز مچ ڈیلینگ کہ بار بار ڈیلے ہو رہا تھا تو دیٹس وائی آپٹیڈ فار بایو ٹیکنالوجی اچھا جیسے آپ تاؤسوے کہنا دیکھیں اسکوپ دیر زیادہ تھے دیکھیں آپشنز تھا تب کے دیر تھی جیسے کہ کیا کیا ہے بیسیکلی ہے بہت انٹرسٹنگ فیلڈ مطلب آپ بور نہیں ہوتے نیو کریشنس کرتے ہو اس میں بایو ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے یوز لیونگ آرگینزمس کا لیونگ آرگینزمس ہیں بیکٹیریاز ہیں مائکرو آرگینزمس اس کا یوز کرتے ہیں ہم ایک نیا پروڈکٹ بنانے کے لیے وہ پروڈکٹ اس میں پرانا پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ چینجز لے کے آئیں آلٹریشنز کر کے چیزوں کو ریسائکلنگ جی ریسائیکل کر کے یا وہ ایک آپ کی امیجنیشن کے اکارڈنگ ایک نیو پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے ایک آپ نیو کریشن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور مائنڈ سو آئی تھنک ایک بہت ایک کنجسٹڈ سی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کو بس باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک چیز کے لیے کہ بس آپ نے یہی کرنا ہے یہی پروڈکٹس بار بار بنانے ہیں ویکسین بیسیکلی ہم لوگوں نے پروڈیوس کی ہے بایو ٹیکنالوجی کے تھرو ویکسین بہت طریقوں سے پروڈیوس ہو رہی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویکسین ایک کاپی ہم بناتے تھے بہت سال لگتے تھے ملٹیپل کاپیز بنانے کے لیے آلٹریشنز لے کے آئے جینز میں چینجز کی ویکسین کے کہ اب وہ انسولین ہے ایک ہی ٹائم ایٹ اے ٹائم ہم بلینز آف کاپیز بناتے ہیں اس میں لاٹ آف کاپیز وی میک اٹس آل بیکاز آف بایو ٹیکنالوجی کہ ہم اس جین وہی ہے ویکسین انسولین کی جین ہے لیکن اس میں آلٹریشنز تھوڑی سی کر کے اسے اب ایک نیا ہم نے ایک روپ دے دیا ہے کہ اس سے ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے بنایا ہے اتنی کاپیز ہیں بلینز آف کاپیز ہم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کاپیز وہ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے اس کی وہ بنا دی لیکن اوریجنل اپنا ہولی سولی بھی ایک پروڈکٹ آپ ڈیلیور کر سکتے ہو بنا سکتے ہو جی بالکل ہم ویسے ابھی یہ ریسنٹلی کراچی میں ہوا ہے کہ جو فائر فلائز ہوتے ہیں جو جگنو وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو جینز ہیں انہوں نے پلانٹ میں انٹروڈیوس کی ہے اینڈ ایٹ نائٹ دے گلو بیکاز جگنو فائر فلائی از دا بایولومینسنٹ انسیکٹ ہے نا اس کی وہ جینز میں ہے کہ وہ گلو کرتا ہے تو ان بایو ٹیکنالوجسٹ نے ان کی جو جینز ہیں وہ پلانٹ میں انٹروڈیوس کی ہیں کہ آلٹریشن کر کے ان میں کہ ان کی تھوڑی سی جینز ہٹا کے ان جگنو کی جینز لگائی ہیں تاکہ وہ رات کو گلو کر سکیں تو دیٹس دا سیویج آف آئی تھنک لائٹ ایز ویل کہ لائٹ اگر نہ بھی بلب نہ بھی لگائیں تو گزارا ہوتا ہے اس سے خوبصورت سے گلو بہت اچھے لگتے ہیں کہ پلانٹس بھی رہتے ہیں آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ملتی رہتی ہے ساتھ میں وہ گلو بھی کرتے ہیں
تو یہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اب یہ عدالت ہوئے چې جنکو مطلب تخپلم دغل تکے ہوئے ڈیفینیٹلی الکان خو بہو جینٹس تو ہوں گے لیکن د جنکو تعداد وہ جنکو د انٹرسٹ وہ اینڈ دی چې راغلی دی بائی چوائس راغلی دی ڈیفینیٹلی بائی چوائس راغلی ځکه د مور پلار خو خواہش چې نہیں اس طرف نہیں جانا دا واغه میکسیمم بائی چوائس آئے ہیں لیکن مائنورٹیز ہیں کچھ ایسی جو بائی چانس آئے ہیں. اچھا بائی چانس نہیں مائنورٹیز ہیں ایسی غلط کیوں ہو کہ جنہیں کہ ایٹا میں ایڈمیشن نہیں ملا جو رہ گئے تو وہ انہوں نے یہ آپشن آپٹ کیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر وہ دیکھ زیادہ خوشحال ہے. یس دے آر سیٹسفائڈ بیکاز انٹرسٹنگ ہے, کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا اس میں کہ اپنی کریشنز بندہ کرتا رہے اس میں, تو اٹس این انٹرسٹنگ. ستا سے زیادہ ستا فوکس سباندے ہو ستا سے اسپیشلٹیز پہ کس سے دی اسپیشلٹی بیسیکلی بیس لیول پہ تو خیر کسی چیز میں نہیں ہوتی بٹ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان آنکالوجی, کینسر جینس کی کینسر ٹریٹمنٹ, اس کی ڈائگنوسز مطلب پری ڈائگنوسس بھی کہ مطلب آپ جینس میں ڈائگنوز کر سکیں کہ آیا آپ کی یہ جینس میں کینسر انٹروڈیوس ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں چلتا آ رہا ہے کہ نہیں. ضروری نہیں فیملی میں چلتا ہے تو آپ کو بھی ہو, اٹس ناٹ امپورٹنٹ, کمپلسری نہیں ہے. اچھا یہ اکثر خلق کوئی دا جینس کے بھی خاندان کے دے آر کیسز لیکن یہ کمپلشن نہیں ہوتی اس میں کہ آپ کو یہ کمپلشن ہے کہ ہوگا نہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اب یہ جینڈر وغیرہ یہ کس لیے ہوتا ہے, جینڈر ہم لوگ ریویل کرتے ہیں, جینڈر چیک کرتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجیز کی تھرو ہے کہ آپ جی بیبی میں چینجز لے کے آتے ہیں, ان کا آئی کلر آپ چینج کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کی آپ چینجز لے کے آ سکتے ہیں, ہیئر کلر میں, ان کی ہائٹ میں. اگر ہائٹ کم ہے تو آپ اگر آپ کو لگے کہ ہائٹ اس کی کم ہوگی تو میں کسی بندے کی جس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی جینز آپ اس میں آلٹر کر دیں اکارڈنگ ٹو یور چوائس. تو یہ چیزیں ہیں ابھی موویز میں دیکھا تھا اور کہ مطلب بیبیز کو آپ جو ہے تو وہ دوسرے مطلب ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کو جی وہ آئی وی ایف ہوتا ہے بالکل. تو مطلب یہ سارا کچھ اسی سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ بس آپ کیونکہ آپ کی وش ہوتی ہے آپ کو 2 بچے چاہیے 3 چاہیے. جی بالکل بالکل یہ ہے کہ آپ وشفلی ٹوئنز بھی کر سکتے ہیں, ایسے ٹوئنز بھی بورن ہوتے ہیں. شوق کہ کہتے ہیں آنکھوں کا کلر بھی نہیں بالکل ایسا ہے کہ آپ آئی کلر, ہیئر کلر, ایوری تھنگ مطلب جو جس چیز کی آپ کی باڈی میں جینز ہیں, آپ کی کلر ٹون ہے, آپ کا آئی کلر ہے, ہیئر کلر ہے, اسکن ٹون ہے, نیلز کیسے ہونے چاہیے, ہر ایک چیز کی جینز ہوتی ہیں آپ کی باڈی میں. بس آپ نے اس کو تھوڑا سا وہ اس کو بس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں آلٹریشنز لے کے آنی ہوتی ہیں. تو پھر ایک مینا بھی بن جائے گی. جی بالکل یہ کلون ہے ڈالی شیپ جو کلون بایو ٹیکنالوجی میں ایک ہے کلوننگ بہت ٹاپ ٹیکنالوجی جا رہی ہے کہ آپ اس کی ایگزیکٹ کاپی بناتے ہو, جیسے انسولین کی کاپیز بنتی ہیں ایگزیکٹ کاپیز بنتی ہیں, تو اس طرح اینیملس کی ایون ہیومنس کی ہم کاپیز بنا سکتے ہیں. کہ ڈالی شیپ جو تھا فرسٹ ماڈل آرگینزم تھا جس کی ہم نے کلوننگ کی تھی, ایگزیکٹ بنایا تھا اسے. وہ پھر آگے اس کا الگ ہوتا ہے کہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ایک الگ بات ہے, لیکن آپ ایگزیکٹ آپ بنا سکتے ہیں. اینی اینیمل, اینی ہیومن بینگ, اینی انسیکٹ, آپ اس کی وہ جینز لیں, آپ اسے آرٹیفیشلی ڈیزائن کریں. واو یار زبردست. میرے زما په خیال ٹھیک شو باقی جابز یا باقی جو لوگ خلق ڈگری والی هغه په خپل ځای باندې بٹ زما په خیال چې څومره بایو سایډ ته راشي بای ټیکنالوژي سایډ ته راشي کې لارې ډېرې دي, ایکسپریمنټس بہت زیاده ہے. څنګه ته وکړې چې یو لکه یو جاندار شیز له جون ورکول هغه شوق نه پر بړمنې چې یو کلر ما چې بلیک دا خود نورا مسانه شو لکه زه اکثر انڈینز کسانو زیاتر وغی دا سکڑی چې انہوں نے خود کنسیو نہیں کیا دوسری جگہ نظر غیر دا اس خلق تھی کہ نا لکه اپنے آپ کو خراب بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیے اینڈ چوائس چاہو بیا اس پہ کہ دا شی ہم شی ایج لیمٹ ہم نشتا. جی ایسے ہے اف ان کیس کسی نے لیٹ شادی کی ہے تو وہ لیٹ بھی وہ بچے بالکل نہیں. اور ایسا ہے کہ آپ خود سے جینڈر سلیکٹ بھی کر سکتے ہو. اف یو وانٹ اے بیبی گرل اور اے بیبی بوائے یو کین سلیکٹ اٹ, کیونکہ جینز ہوتی ہے ایکس ایکس ہوتا ہے اور ایکس وائی ہوتا ہے, تو وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے گرل کو چوز کرنا ہے یا بوائے کو چوز کرنا ہے, اسی کے اکارڈنگ آپ کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. واہ راشا روز کا نام لکه اس کو لکه ارسو کو غواړي کنه د ماشوم لکه بای ټیکنالوژي باندې خبرې کیږي لګیا دي چې څنګه ته غواړې هغه شانته ته د ماشوم ویښته جوړولی شي, د ماشوم سترګې جوړولی شي. لکه ماشاءالله دومره ماشاءالله ټیکنالوژي ایډوانس ته زه به وایم چې اسپیشلی آی تھنک اٹس ګډ فار فیمیل. زه به وایم هلکانو له خو د جینکو دپاره نور اٹ از کوائٹ انټرسټنګ بیکاز گرلز میں یہ
इंटरेस्टिंग आइडियाज भी बहुत आते हैं उनके हाँ, माइंड में, जिनको Boys mind में sharp बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। होते थोड़े से. هغه لکه هغه وی کنه هغه کلرینګ کول او دا هغه میچینګ کول هغه کولی شي دا څونه سټارز چې تاسو ګوره لکه اخوا دی خوا نیبرز کې دی آلموست چې دی تو ګوره نو دی خپل د بچو د پاروم دغه کړي ایگزیکټلی بل زه به روز چې لکه ډاکټري زما په خیال ستا فیلډ د ټولو نه زیات بهتره دی او زما په خیال یو کورنۍ به همدا نه غواړي چې تا هغه پرېږدي هر سړی به چې ډیفینټلی زه تا د خپل کورنګور جوړوم نو دا یو موږ باندې یو مهر لګېدلی که نه چې نه جینې ډاکټره نه ده نه نه بس دا د کور د انګور جوړولو اوچته سپینه شنې سترګې اوس به تاسو هغه خبره اوس به دی له خلک راځي چې ما ته انګور پکار ده او د هغه اوچته دنګه سپینه او شنې سترګې وي ګولډن هیر وي نو دی به بیا ورته وي آپ کے لیے یہ والا یہ کاپی نکال لی یہ والا انجیکشن نہیں یہ ہوتا ہے اکارڈنگلی تو بعد میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ ارلی سٹیجز میں اگر آپ کر لینا تو اٹس کوائٹ ایزی لائک سنگر مطلب 3 months 4 months میں چھوٹی ایج میں اگر آپ کر لیں کہ مطلب اور کنسیو کرنے سے پہلے اگر آپ کر لیں کہ وہ آپ کو بس ایگزیکٹ جو چاہیے ایون آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا انٹیلیجنس زیادہ ہو تو اس میں وہ آئی کیو کی جینس آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا انٹیلیجنس لیول بہت زیادہ ہو. اچھا دا راته وای چې دا چپ وایز کوي دا انجیکٹ کوي د میډیسن دی څه شي دی نہیں چپ وائز تو نہیں ہوتا جینس آپ نکالتے ہیں ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے تھرو آپ نکال لیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جین کس کیریکٹر کے لیے ہوتی ہے مطلب ہماری باڈی میں بہت ساری جینز ہیں جو ایک جین ہیئر کلر کے لیے ہے ایک اسکن کلر کے لیے لاٹ آف جینس تو آپ نے جو ٹارگیٹڈ جین ہوتی ہے آپ اس کو لیتے ہو اور جو آپ نے اپنی مرضی کی جین ڈالنی ہوتی ہے آپ اس میں وہ انسرٹ کرتے ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پلانٹس میں جگنو کی انسرٹ کی تھی ماشاءالله ګوره دا نوې راغلې وي جگنو بوټي چې د شپې د سلایډز کوي خسته غوندې تو آپ پلانٹس کی جین اب پلانٹس کی تھوڑی سی جینس آپ نکال لیں اور جگنو کی جو گلو کرنے والی جینس ہوتی ہیں آپ اس میں وہ انسرٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں مائکرو انجیکشنز ہوتے ہیں پہلے آپ اس کا سیکوینس دیکھتے ہیں ایزی نہیں ہے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ لیکن ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا جین سیکوینس آپ چیک کرتے ہو پھر آپ دیکھتے ہو کہ کون سی جین کس چیز کے لیے ریسپانسبل ہے. اچھا په نورو ځایونو کې چې لکه څه وګورې څه پروجیکټ راشي که نه څه داسې ټارګېټډ شی نه راشي نو هغه اټس ټیک ا ټایم که نه لکه هغه منت واخلي ویک واخلي ایئر واخلي ډیفینیټلی یو پروجیکټ کمپلیټ کولو کې سو دغلته هم همداسې سین وي. یس بیکاز ریسرچ پہلے ہوتی ہے آپ ایک دم سے کوئی چیز تو کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتی نا بیکاز ہماری تو کام ہی لیونگ آرگینزمس کے ساتھ ہوتا ہے بایو کے ساتھ ہوتا ہے لائف کے ساتھ ہوتا ہے سو وی کانٹ ٹیک اینی رسک. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ریسرچ کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ آیا یہ چیز اس کے لیے صحیح رہے گی یا نہیں پھر کانسیکوینسز دیکھتے ہو. اچھا اکثر موږ موویز کې کتلې که نه همدغه شان لګیا هغې خپل لګیا یې څه ناسره کوي نو سم ټایمز کې لکه موویز دي نو کله کله پکې هغې بلاګانې پکې هم جوړې شي که نه لایک داسې کائنڈ آف نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے ایک چیز ریسرچ ہوتی ہے نا آپ ریسرچ کرتے ہو اس کے بعد ایک چیز امپلیمنٹ کرتے ہو. کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے پروڈکٹ آتا ہے اس کی پہلے بہت ریسرچ ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگ کو تو اپنے لیب میں گھستے ہوئے بڑا مزہ آتا ہوگا نا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو لگتا ہوگا ہاں بس لیب ورک تو کوائٹ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں آپ کو کرنے کو ملتی ہیں. اب میں جو انٹرنشپ کر رہی ہوں PCSIR میں وہ بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم اس پہ پوچھیں گے آپ سے ابھی بریک ٹھیک ہو. چلو جی جیم تاسو کما تاسو د دې په دې دلته لیبارټي کې جیم ډیر مزدار جوړیږي مال ما فرندز دی ما ته روړي کنه دا هم د دې کې مستاسو سره رول شته کنه دا بل ډپارټمنٹ یہ جو جیم ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی اسکواشز ہے جیمز ہے مورنگا ہے اسٹیویا ہے نمونه بینالو اوکے جی خطا خپل تیسیس باندې خبره کوي چې تاوي چې زوس خپل PCSIR جی PCSIR میں جب میں انٹرنشپ کر رہی ہوں اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جیسے واٹر ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں ابھی آج کل تو واٹر فلٹر کا بھی بے شک پانی ہو لیکن اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے باڈی میں کیا کیا چیز جا رہی ہے کون سی بیکٹیریا کون سے وائرسز جا رہے ہیں. سو وی ہیو ٹیسٹڈ نہیں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈرنکیبل ہے یا نہیں ہے اس میں کنٹامینیشن ہے یا نہیں. بور کے پانی میں نے تو یہی سنا تھا کہ بور کے پانی میں نہیں ہوتی کنٹامینیشن لیکن ہم نے جب ٹیسٹ کیا تو اس میں بھی ہوتی ہے وہی بہت زیادہ ایک لیول تک ہوتی ہے. اچھا تو یہ چیز ہے فوڈ میں ہوتا ہے جیسے جوسز ملک وغیرہ میں کلیکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ایریا سے اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ جہاں سے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے سیمپلنگ ہوتی ہے پھر اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں
اور پھر اسے ایگزامپل کے ساتھ انالائز کرتے ہیں کہ یہ سوٹیبل ہے پینے کے لیے کہ نہیں. ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں دیر کوئی کریٹو زبردست میں چستاسو لائف چھ دے فل ٹائم مطلب فل آف انٹرٹینمنٹ اینڈ فل ٹائم کریٹو دے دارا تو نور جن کوتا لکا اسپیشلی فار مدرز آلسو دکه چې مین دی پلاران همیشه چې نه بچی دی دې سایت تلاشي سدا سس میسج ورکول غواړي د خپل ډپارټمنټ سایډ نه چیرې دا څومره انټرسټینګ دی جن کو د پر څومره فائدہ مند دی. اچھا میں یہ میسج دوں گی کہ آپ کا بچہ جو چیز کرنا چاہتا ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے نو میٹر وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, انجینئرنگ ہو, BBA ہو, آپ کی فیلڈ سے ملتا نہ آپ جو انٹرسٹ آپ کو لگے کہ شاید اسکوپ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے تو گو فار اٹ. بیکاز پھر بچہ بھی پھنس جاتا ہے بیچ میں, وہ کہتا ہے وہ نہ آگے جا سکتا ہے وہ نہ پیچھے کی طرف مڑ سکتا ہے کہ وہ بس اسے چلنا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کی مرضی کے اکارڈنگ. تو آئی وانٹ کہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچہ اگر اپنی مرضی سے فیلڈ لیتا ہے تو وہ شاید بہت آگے جائے. بیکاز مجھ پہ کوئی کمپلژن نہیں تھی کہ آپ نے یہی چیز کرنی ہے, میرے پیرنٹس نے کمپلژن مجھ پہ رکھی ہی نہیں تھی. اور جن کو تو پارا سمر سیف تے سمر فائدہ مند ہے. فائدہ تو ہے, فائدہ تو میں کہتی ہوں پڑھائی کا تو بہت اچھا ہے, وہ جو بھی فیلڈ ہو آپ کو نقصان نہیں دیتی کوئی بھی فیلڈ ہو. تو آپ جو بھی فیلڈ ہو اس میں اپنا بیسٹ دو. آئی وڈ سے دیٹ کہ بیسٹ دیں, اچھے سے کریں تو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے انشاءاللہ. بیکاز مجھے ملا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ محنت رنگ لے کے آتی ہے. میں نے اپنی محنت کی and I stood top 5 in my evening shift. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ محنت کرو گے تو لڑکیاں ویسے بھی پڑھاکو ہوتی ہے, لڑکیاں ٹیلنٹڈ ہوتی ہے. نہیں لڑکے جو لڑکیاں شروع سے بس پڑھ رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈیوس ہوتی ہیں, بک ورمز ہوتی ہیں. لڑکے نہیں ہوتے, وہ پیپر سے ایک دن پہلے بس پڑھتے ہیں کہ ہمارا ہوگا, پھر بھی پاس ہونا, پھر بھی ریزلٹ اچھے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کا نہیں پتا, شاید چیٹنگ میں بھی کچھ لڑکیاں سال سال پڑھ رہی ہوتی ہے, لڑکے پھر بھی بیسٹ آ جاتے ہیں, نہیں اتنے بھی نہیں ہوتے. اچھا جی, اینی ویز تھینک یو سو مچ فاطمہ, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. جی جی بالکل, آئی انجوائڈ بیکاز اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم اینڈ آئی انجوائڈ اٹ لاٹ. تھینک یو سو مچ, انشاءاللہ آپ کو پھر بھی بلائیں گے. روز مونږ سره بل ملمنم دا او جی خو مونږ سره یو بلم چې کوم سوي ورته ملما دی هغه ماته ملما رالو دا د مونږه بلیک اخلو بلیک نه پیسې الله واچلا. ویلکم بیک جی, راغلو واپس خیبر سهار تاسو ګورې لګیای مینا سره او روز سره او نن چې کوم زمونږه سیکنډ میلمانه ده دا ماشاءالله د چا نه کمه نه ده. الشبه حمیم د مونږ سره ماشاءالله دی چې ګولډ میډلسټ دی, ټیبل ټینس چیمپئن دی او د ملک قوم نوم چې دی هغه روشنګۍ لګیا دی ماشاءالله. اوس بزی بهر نور هلې ځلې هغې سره به بیا خبره کوو. نو ویلکم جی تاسو ته ډېر زیات مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الشبه ماشاءالله فزیک خود پتہ لگی چې سپورټ ګرل دی کنه, پتہ لگی هغه یو بھی کنه چې پتہ نه لگی واسي وای خو دې تمام دغه قتل ملیس او هډ ټو ټو شي از ا پلیئر. نو الش بس تاسو سفر متعلق به ورکوټ شان تاسو یو دوا خبرې کوي چې لږ زمونږ کتونکو ته پته ولګي. اصل کې ټول نه اول نن سبا په خبر کې سپیشلی خیبر پختونخوا کې جنې د پاره ټول نه ګران کا د چا خپل کور نه اوزي هغه چې اصل یو پوزټیو موټیو سره خپل کور نه اوزي کنه بیا هغه هر لار اساني کاغه په خپل ګول باندې لایک موټیویټ کنه په خپل یو فوکس باندې کنه بس بیا هغه هر څه اساني خو کاغه یو پوزټیو تھینکینګ وی هغه یو لایک یو زی وی کنه چې په دې زی رسیدل دی بیا هغه زی لپاره سټرګلز کوي سټرایف کوي او بیا ان شاء الله رسي یو ګول تا ځان ته یې خې چې دې ته ځان رسومه. نو الش په ټیبل ټینس ته څنګه راغله؟ اصل کې زما ماما چې کوم دی هغه بینکر ده او بابا هم بینکر دی. نو لایک هغه سٹارټ نه ویل چې سټډي نه علاوه بل سم پکا دي لیک کول او مال سٹارټ نه سپورت چې شو خو مال ټیبل ټینس وکړ نه وخه بیا په څنګه راغلی چې خوخه دا زما لایک کش خور هغه باول کول نو سلور خوريان سلور ټیبل ټینس کیو نو زما کش خور دا هغه ټیبل ټینس کول and she won trophy for the first time کنه هغه لیک کور ته ټرافي روړې وا هغه چې ما کوتل زم دا کوم لکه چې په ته یو کتل هغه نه بس بیا سلو انکریج لایک میډلز اغستل کور ته ټرافیز کیش پرایز هیوی کیش پرایز روړل باندې هغه نه ما به ډیر انکریج کم ډیر سات موټیویټ کم او نور خويند نه بیا هغه مو مغه شانتیو کو نته ته د ټولو دا وای کنه وی سب سے میدان لوټ کرنٹلی ز کے پی چیمپئن یم ماشاءالله ماشاءالله او خويند کې مشره
نا مانا مشرق خور اغم کوي او ما دوه کشره دي اغم کوي لایک خور ټول کې ز کرنٹ چمپیون یم. زبردست. دې لکه میدان والو میدان کنه. دی دا د دې شوق نه و او ماشاءالله بیا دا اوس دا چې تا په کې هغه بیا انټرست واغښتل کنه. بالکل. نو تاسو ټرافي پسې او کیش پرایز پسې کنه بیا د زړه شو. نه اوس خو لایک اوس خو obviously زړه او شو کته بل دا چې فزیک مینټینی چې کم پیرنټس وای کړه چې یاره ماشمان له گیم کې نه اچو دا ډیر بیا سټډي نه داس کیږي هغه سي خدا سے بالکل نه دی لایک اول ز ایوریج سټوډنټ په خپل سټډیز کې خو چې ما سپورتس جوائن کو هغه منټالټي دومره زیات برش وکنه لایک ډیر زیات فوکس اوس وی ډیر زیات ک سټډي نم کوم بیا الحمدلله. اوس شي کې سټډي کې څه کې ما چې کوم نه اوس اف سی کلیر کړی دا جنا کالج نه ٹھیک ماشاءالله او بس اوس بی اس ان شاء الله. اوکې نو وسره گیمز بمدغه شانتي او واو ان شاء الله گیمز بیا سپر گیمز بیا سپر دی او پاکستان کې چرته لوبېدلې چا سره د گیمز کړی دي. زه ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن کرنٹ گولڈ میڈلسٹ یم سنگلز کې ټیم ایونټس کې او ډبلز کې سلور میډلسٹ یم کے پی کرنٹ چیمپئن کنزیکٹیو 3 ٹائمز چیمپئن یم د کے پی او نیشنل کې چې کوم دی ایچ ای سی سره برونز میډل لغسته آل پاکستان ماشاءالله ټول پاکستان کې سینئر نیشنل کې زما 9th رینک ته او د سلیکشن زما شو د سعودي لپاره سعودي عربیا لپاره اوس پر ریسنټلی او انټرنیشنل ایونت دی هغه خو الله دې بس دا انټرنیشنل چې آغاز شي بس بیا خو آی ډونټ ثینک سو چې ته بدل ته بیا پاره یو ایساره کی ها بیا خو بس بیا خو ویزه ماشاءالله ټپ ویزه ولګي ان شاء الله ان شاء دا الله. خپل مهنت دی کنه. او چې بالکل زما مهنت دی زما د کوچس مهنت دی زما امی ابو کوچ زما هم سوکته ابصار میا ابصار علی هغه زمون کوچ دی او د دې نو خپل مهنت هم ډېر دی د ټول نه زیات د ماما او د بابا سپورټ دی لایک او نو آی ډونټ ثینک چې زبنن دلته واما ایگزیکټلی هغه هم څومره خوشاله کی چې ماشاءالله سلور وانه لوریانې چیمپیون تاسو یې او ډیفینیټلی هغه هم خپل گیمز کوي هغه زما ټرافیز ګټي سیکنډ سسټر چې کوم د مانا کشره ده کنه لایک هغه هغه ولې نمونه والا چې ټول ماشاءالله پلیئرز دي نظم چې د مشر نواله تل وړې پورې ټول د مشره وجیها دا هغه چې ټیبل ټینس کوي سیکنډ زایم تھرد هوریا حمیم دا هغه کې پی سیکنډ سیلور میډلسټ دا خټیر او هغه نیشنل پلیئر دا هغه ان شاء الله ماستر انټرنیشنل بوز سلیکشن ماشاءالله ډیر ګډ تاسو به ډبل کې کوي. او چې ډبل کې او تھرد او سلورم زما چې کوم دی ادینا دا هغه لیک ټیبل ته رسیم نه خو هغه ماشاءالله ډیر وړه دا هغه لیک هغه 7 ایئرز دا خو هغه به تاسو ته ګوري کنه ډیفینیټلی هغه به دې ټولو نه تیزې ها ولې چې دی به خپل پوینټ سم ور کوي کنه ډیفینیټلی کور کې چې ویني کنه مینا کو ماشوم نو هغه بیا هغه ټول نه زیات تیز ډوب کوي هغه شي نه ډوب کوي ستاسو د گیمز دوران کې څه پکچرز دی مونږ سره نو واړو چې هغه هم زموږ لیدونکو سره شیر کو چې ګورو چې دا کله گیمز کوي نو دا هیوی کیش پرایز هیوی دا چې ورسره هیوی نو کله چې ته کیش پرایز علي بیا مونږ توایا هغه د سریرو مونږ برازو د خیر دی دا نه چې څوک خو دې خو نه کی نه نیمه به کور ته وړي سلامت نیمه نه دلته مونږ دویو دا به سلامت کور ته او ته په کور ته رسو د پیسو غل مکه کله دې پکاري وای فون خیر به دې صاحب فون به بند اچھا جی ماشاءالله دا راته وایا چې دا خو د تاسو خپل مهنت ته تاسو سره شوق ته لکه ډیفینیټلی تاسو چې کوم کوچ ته هغه هم تاسو سره ډیر مهنت کوي لګیا او وي بالکل زما کوچ ته ابصار علی زما کلیګز دي زما خپل خو د لایک ماما بابا دومره کړي کنه چې هغه موږ کور کې ټیبل اغسته although it's expensive for still کور کې موږ بیسمنت لیکن ټیبل اغسته بالز لایک ډیفرنٹ اکوپمنٹ سی ربری ووډي ډی بلاش سونه تاسو کوي او مونږ کور کې لګیا ایون ما بابا هم لګیا خپلو کې لایک ټیبل ټینس کوي دا دغه اکټیویټي بم وی او هم خپل لایک او سمره ټایم ورکوي سمره ګنټو ټریننګ کوي پریکټیس لپاره زه ریګولر چې کوم دی اول خو کالج نه ډایرکټ لم سټیډیم لا بیک کې به مې بوکس نو او کټ بو شوز وو هر څه وغیرہ بو کنه هغه بس ما سپورتس بیگ کالج ته مطلب بس مل لیکچر نوٹ او بس چې کوم کاپی واغه مې کبرټ کې خودل او بس اتن ډایرکټ سټیډیم نه مطلب اتن بیا چې کوم دی 2 آورز تقریبا وارم اپ رننګ جیم وغیرہ او 3 آورز ټیبل پریکټیس نه صرف 5 آورز سماله کې دی سټیډیم کې اتن چې بیا کور لتلم نو اوبویسلی بابا لپاره یو شی داو کا دا پوخ کا دا داو بیا دا پکې مطلب چې ته کو کم بیا ډیر اخی
بس کور کارونه خو ویني بس په هغه کار هم د روز چې نه، ضروري جنې ده. خودنه کېږي د کور کارونه مړه ماشاءالله لکه ښځه چې شي په نوم نو د هغې ته کوکینګ صفایي کور کارونه ماشاءالله د بهر چې کوم اکټیویټیز دي هغه ټول هر څه کولی شي دا موږ نه یو لګیا ایگزیکټلی نو ګوره موږ هم زموږ مور تربیت راکړې ده ډیفینیټلی دی له به د مور تربیت دي زه یې وړوکې تربیت تاسو له در کوم دمه والے خاموش اختیار کیا جائے فٹنس ٹرینر اینکر a good mother, a good sister, a good daughter and a good friend and now she is a good شاعر as well نو یو ګرمه ګرم شعر د موقع په دې ښایسته باران باندې عرض ارشاد جی ارشاد جی دا د چا د زړه د ډیر د دنده आवाज دی هغه زما هم کېدی شي نو راځو یو شعر ته جی زما داسې پیکو زور ورکې پلیز چې نن شعر وایم ای کوم ورکوي اوس مې आवाज ډیر پیکو دی اچھا دادی جی میں تم سے ملوں گا تو تمہیں بتاؤں گا میں تم سے ملوں گا تو تمہیں بتاؤں گا میں نے تمہارا انتظار ایسے کیا جیسے قیدی رہائی کا انتظار کرتے ہیں میں تمہیں ایسے دیکھوں گا جیسے میں تمہیں ایسے دیکھوں گا جیسے صحراؤں کے بچے پہلی بار سمندر واہ دیکھتے ہیں واہ 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 صحراؤں کے بچے پہلی بار سمندر دیکھتے ہیں نو دا د احمد فراز نو سه څومره ښایسته شاعري وکړه خورې دا د چا د زړه اواز دا زما د زړه آواز او زما د رور د زړه آواز بیا صحیح ده وایدن ایکو سره ستا اواز کیا خوند یو مطلب چې دا یو البم رو بس البم نه وي خورې کتاب وي نه نه زما البم ته زړه دی تا ته پته ده چې زه چا سره وی ارے ناز اقبال کے تڑپتی ہوئی روح اس کے اندر گھسی ہوئی ہے نو خیر دا خو گپ شپ وی کله دا وایا الشبه چې لکه لایف صرف گیمز اینڈ سټڈی اینڈ کور باندې نه ځان انټرټین کول د پاره سستا هوبیز دي لایک مونږ چې کله ځو کنه ایونټس لا کراچی لاهور کوئټه کشمیر کم سایډ تم نو الته مونږ کلیګس وی او زه لایک مونږ 5 ګرلز 5 بوایز او میل او فیمیل کوچز ریفری وغیرہ لایک مونږ خپل کې دومره انجوای کوو دومره چې بس هغه د تقریبا د کال کسر پورا کوو ماشاءالله نو د دې علاوه فیملی ټریپس هم کیږي کله یو ځای کله بل ځای او خو زیات تر میوزک شوقین یم لګ ډېر او ډېر نه نه خالی اورېدو پورې او اورېدو نه پکار خو یې چې دونه تای اسپیشلی لکه منشن کړه ته ما خو ویل چې چلو کېدی شي چې زما شعر نه پستا یو مزدار انترا راشي نه ویلی نشم خو اورم بس او تاسو یې د کوم ځای ژبه مونږ د پېښور یو بازخیل هم کلی دی پېښور بازي خیر دا کوم ځای کې دی کوم ځای سره کوارټر روډ سره دی او ها 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 بازي خیر او بډه بیر سره دا خو ډېر صورت تلاشی واخله نور جوړه چې ګر مې دل روانه سوي دي نه روټه انتظام وکړي والله خاني هغه ګډ حلال کا پلیز لکه ګور درځي خلک ډېر خوي بٹ د ځینې خلکو سره زړې واقعي به وي بٹ هغه بیا خلک چې دی نو ټارګېټ کېږي نه زمونږ سټیل کلی ډېر خطرناک لایک مونږ کلی ته راځو خو دومره نه مزه لړه نشي کوي دلته خېټې اول ته مزه ما وی کو ته چې اوس هم ذکر دي زما حالات مخه نه 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 مونږ دلته خار کې اوسېږو صدر سایډ ته اوس کینټ ایریا کې خو اته مونږ کلی ته کله کله لاړ شو داسې نه خو اوس مونږ کلی ډېر کلک خزه تاسو یو خبر وکړه کنه لکه تاسو وی چې تاسو ماشاءالله سلور خويندې یې او تاسو چې دین رور نشته کنه یو هم کشر رور یو رور کشر شته اسپیشلی الګ جنکه اکثر وی کنه چې مې باب زبد مور پلار چې دی نو زوی جوړېږم دا به ما نو کله چې دین دا شوی چې پلار به چې کاش غټ وی مو زلمی زوی مو خويند داس فیل کړی تاسو چې نه هم وہ کر کے دکھائیں گے بابا کړه داسې ویل نه دی خو لایک زه بابا سره ډېر کلوز یم زه کله نه کله سه هر ټایم تنګ وم چې زه د زوی یم کنه سره پروا کې زه داسې یم لایک زه هغه ډېر موټیویټ کوم کنه نو بابا کله کله ایموشنل شي په دې خبرو باندې خو سټل لایک زمونږ کور ډېر چل ماحول دی هیڅ دغه نه کېږي څه خاص لکه دا نه ده چې جنکۍ دي او دا نه نه مونږ بابا ماما نه ټیلنټډ دي درد سر نه دي
تیار خوري نو درد سر مې ولې وې د حیات آتی وي خو چې ما ته نو ماشاءالله زمون اوس چې کوم جنہ کې دي خیر زمون د هغه نه هم چې کومه پیړی چلیږي لګیا دا ټول ماشاءالله ډېر هارد ورکر دي ټول ایجوکیشن کې ډېر خدي سپورتس کې ډېر خدي نور خپل چې کوم کوکینګ کې فیلډ چې دی هغه کې خنمونه جوړ کړی دي نو ماشاءالله جنہ کې چې دی هغه د چا نه هم شاته نه دی پاتې خدارت وي چې ټریکس باندې زی هایکینګ وغیرہ کې او جی بالکل او ډیره پر ډیره اساني بیکاز زه ماشاءالله خدا هلکا څومره ویټ ریسنټلی 40 45 48 او 45 45 نو بل دا خو به داسې په سپیډ کې خېږي زما یو نیو کلاینټ راغلی دغه به ډبیر نه راځي عجیزه په سپینه بورکا کې راځي او زه دوه خرڅ کوم به ډبیر نه راځي که نه عجیزه دوه بسونه بدلی او بیا راځي دلته خپل ورک آوټ کوي او بیا واپس ځي لږ زما تپوس تو کلته ما نه پرس روک شو کې شازونه میزونه بیا خو دې نه لیدل ته په ډبیرې کې سکون خوري کوي دنه له فلم ملته چې ما نه پرس روک شو چې په لار کې به چرته لیدل ښځه صبر وکړه نن به ورته خامخا وایم چې دا برکه کوزه کله نو چې عاجز رااله نو بلال ودروله وایي ته چېرته ځې لګیا نو هغې ویل جیم له ځم جیم له ایزار خدای ته وایي ګوره دومره ماشاءالله د لرې نه راځي که اویرنس پورې مې خبره کوله او بل دا چې درېیمه څلورمه ورځ ده ماشاءالله یو معلمه ده درس ورکوي او هسبینډ چې دی هغه هم کاري دی هغه ورکوي جومات کې درس هم ښیي اذان هم ورکوي او باقاعده هغه خپل دا چې مونځ کوم ښیي امامت کوي هغه هم کوي هغه هم خپله فیمیل راوسته د هغې دپاره دا لکه یو ویل چې لکه مونږ په دې خوشحاله یو چې دا فیمیل جم دی نو لکه مونږ په دې باندې ریلیکس یو چې فیمیل ټرینر فیمیل جم نو مونږ په دې خوشحاله یو چې زه یاره زمونږ چې کوم کوروالا دي هغوی به هم چېرته څه ورک آوټ وغیره وکړي نو زه په دې باندې زه ډېر زیات پراؤډ فیل کوم لکه جنکو لږ زنانو له پکار هم دي چې هغوی په دې خپل نه مسلې ډېرې زیاتې دي که نه تش په میډیکیشن نن سبا نه کېږي چې څو پورې ته د هیلث اکټیویټي چې دی هغه نه کوې صحیح خبره څونه ضروري ده هیلث اکټیویټي لایک یاره فیمیل سپاره سره میل سپاره هم هغو له پکار دي چې ځان کم از کم فزیکلی فټ ساتي ځکه چې د جنۍ هېڅ پته نه لګي پوره لایف هغه له پروت دي که نه لایک ډفرنټ یو چې کوم دا میریډ ومن دي هغه له هم ایون پکار دي چې ځان خیال ساتي خپل ځان فزیکلی فټ ساتي هغوی د زیات فزیکلی فټ ساتي ځکه چې یو جنریشن تیاري یو کور چې دی په هغې باندې دی ان لاس پوره فیملی ده خپله پوره فیملی ده خپل بچي دي نو هغې ته پکار دی چې هغه زیات خیال وساتي غټ جنریشن اوس داسې مینا شته که نه خلک چې هغې وایي بس دی بچي مې لوی کړل بس زما ژوند څه دی زما ژوند خو ختم دی کویدنې وشي نو کویدونه کې مې بس موږ خو بس قبولې شو داسې څه دي او بیا ورته وروستو پته نشته چې بیا قبولې بیا ریجکټ کېږي کهاني چې د هغه بیا ډېره خرابه شي کله چې بیا هغې 200 کېجي وویلي بیا هغې وایي چې اول د دا ویټ کم کي دام شته کور کې دا د ویټ کم کي او بیا به مونږ راځو او مطلب مهندي هم شوې او د کام شوي او بیا هم کې نو د کور کې چې کله د دې ویټ کم شي نو هله به تاسو رخصتي راکوئ خو زه به دا یم چې جنکۍ کو داسې ضروري نه چې هغې چمپین شي یا د ملک دپاره ولوبېږي خو زه یم چې هغې له هم څه ناسه سپورټس اکټیویټیز جیم داسې شی نه پکار دي چې هغې سره هغې مینټلي فزیکلي هغې سکول کالجز ته پکار دي سکول کله چې مونږ سکول کالجز کې وو نو باقاعده پوره زمونږ بچې دی پی ټي پیریډ به او پی ټي پیریډ به 2 پیریډز وو بټ جانې مخکې سکولونه غټ اوس خو بنګلور ته سکولونه خو لون لون شته مړې 4 کنال والا ټاون کې ماشاءالله سکولونه ډېر غټ غټ دي خو اکټیویټي نشته هغې اکټیویټي په نوم باندې څه کانسرټ وکړي یا په هغې باندې څه نور میله ولګوي یا ور باندې فیشن شوز وکړي نو په کار دی چې تاسو فزیکل اکټیویټي چې دی په هغې باندې زیات فوکس وکړئ ځکه چې ماشومان یې چې دي هغې تقریبا بلیو وکړه اوس 3 ماشومان یې ماته راځي همدلته لوکل سکولونو نه چې کوم زمونږ ټاون کې دي او هغې 90 کېجي دي 95 90 13 سال 12 سال جی وای ته به ورکوټې خانې ګرځي لګیا دي زمونږ ته چې تو بول رہے تھے خانے تجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے تو ورکوٹ اٹھ خانے خانے ہی اس خانے ہاں لازم یو کل ڈیشنگ پورا چینل کی ہی از دا ون ماشاءاللہ اچھا جی دا خبر خو یو سایت شه دا راته کوکینګ کم سیس خپخه کڑھائی چکن کڑھائی
chicken Hey, curry. the And chicken what curry. about pulao ya nano او biryani? دام کوم خو دومره نه لایک دومره نه چې په خولی شي او دا خو په خوله شم پراټې نه ها اونلی فلیٹ بریډ روټه په خوله شم پراټې نه نو سیم طریقه ده بس هغه کې oil اچولي اندر هغه یو بھی کنه لچو والا پراټا هغه نشم جوړول हाँ लच पराठा को कोटे वाल चप پکار خو دې نن پکار آج میں چیٹ کر لوں گی تھوڑی سی نو دا خیر دا پکې کله کله وی نو فیملی کله فرمایش ہوئی خويندو کې چې به نن لښبات به موږ له کړای پخې ویکند باندې وی زنه په خوم چې بابا ویله په خوم یا ماما ویله او خويندو هاي دا چې د چا نه هغه ته پته نه ویند کسی کاتے میں نہیں آتے کسی کار ته نه دا ونه ما خدا سره ارمانو کو ما چې کاش تمام یو خور وي نه ولې مې وویل نو دام تاسو ولې مې تا د سبا خپل هغه د ګلونو تصویر ورکړیو کنه هغه ویډیو اچھا چې تا مال په 100 روپے ګلونه واغستل هغه الته باغچه ده کنه نو چې زم راځم زم ګلونو خوشبو زیاته اوس زه سینډل کوسکم نو هغه ما ته وی ته خپکه مزه تعالی ګلونه علما او چې دا د دې هیل ډیر خراب دی دا ټیکستا په دې سر لګي دویم ځل په ما باندې په چینل باندې یو غټ کرایم یو ځل عثمان په سبوخ کې ونو کرایم شی په ما باندې ما عثمان سره خکار کړو تا سینډل وسته ورته هغه کته دی نه زنو ما اشو کې چې ما سندل د پسې نه نو هغه پته کوم یو 118 کیس ما باندې جوړ شوی مکوا ها ډېر خراب کیس عثمان میرا والا اچھا تھا کہ اس کے والا سینڈل اینیویز تلا علیش بابی بہت چھوٹی ہو میری بچی ابھی دا خبر بس تل سے دا پاس ہوزی اینیویز سم میسج فار گرلز اسپیشلی جی آیا اگے سپورٹس لا راشی اینڈ زبدم تل کی جستا مور پلار تا سپورٹ کے ډیری جن کو بخوایشی په تغیر سپورٹ نه وی مور پلار نه پریګدي سو تاغیل سه مور پلار د پاره هم اول چې کو لپاره زداوم چې زدانم هم تاسو سپورتس ته راشي چې خو ځان فزیکلی فټ ساتل د پاره اټ لیست لکور نه اوزه یو پوزټیو موټیو سره چیرې لګ ځان ز صحیح کم چې مونږ رښتیا ته لیو مامو د پاره لګ دومره جنہ کوي کنه لګ ډېر غټه کنه هغه د قتلوم نه وي ډېر غټه خزه هغه نو ہمارا پتہ دیو ماما ذکر نہیں ماما بہت موٹی ہے نہیں اس کو بہت ضرورت ہے دیو دس کا ٹائم دا موڈ کوم دا خبریں پورے 20 kg خدا لاس لائک obviously پکار ہر میں څوک تا سٹیډیم ته بوتل نہیں کړه نه نه دی هغه ټایم ریجیکټ دی بس له بوتله ښه لائک obviously هر څوک یو فټ جینه دغه کوي کنه چې فټ جینه زک جینه کو د پاره دغه چې پوزټیو موټیو سره د کور نه اوزي او پیرنټس له دا ویم چې خپل لوریان باندې څنګه الګان باندې انټرست کوي په جنکو په لوریانو باندې او کې هغه تاسو لور دا تاسو هغه پرې دی بهر چې هغه لاړ شي خپل یو فیوچر جوړ کی کریئر جوړ کی چې بیا هغه په تاسو باندې رلای نه ایگزیکټلی دا ماشاءالله ډېر خسته میسج ورکو د ټولو لپاره جنکو د پاره هم چې سبب هم دغه شان نازي له کور به باندې هم دغه شان کمنټس پاس کوي غټه راځي چې زوبل زه د زو نو او د ځان خیال ساتي ډېر کوي خوراک anyways thank you so much Alishba thank you so much Rose thank you so much Janu see you inshallah next week انشاءاللہ جی خپل ډیر زیات خیال ساتي او په دې خبرو عمل هم کوي تشدانه چې پروګرام موږ ته بچاټا بای بای ختم په دې عمل کوي ضرور انشاءالله سبا بیا حاضرې ګل الله پامان